السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې دلته مزدوران په یو کمپنۍ کې کار کوي، نو بیا هغه د میاشتې مثلا هغه چې د دوی کومه تنخواه کېږي هغه پر یو کاغذ ور ولیکي، مثلا یو چک ورکړي، یو رسید ورکړي، نو هغه روپۍ یا 15 ورځې یا 10 ورځې بعد دوی ته حاصلېږي. نو دلته بیا یو بل څوک پیدا شوی دی، هغه پرچې مثلا ځین رانیسي، د 10,000 روپیو پرچې د دی په 8,000 روپۍ ځین رانیسي. دا څنګه ده؟ محترمه دغه رسید او یا دغه چک یا دغه ډراپ حواله دا که څوم بې ذاتي او ساده کاغذ دی چې هغه بې ذاتي هېڅ قدر و قیمت نه لري، خو لیکن اوس د یو معلومو پیسو نمایندګي کوي، نو هغه اوس د عرفو او د زمانې په بنا باندې یو قیمتي مال جوړ شوی دی. نو ځکه په دومره قیمت باندې اخیستل جایز دی چې څومره پیسې په دا رسید کې وي. 10,000 روپۍ مثلا په دې رسید کې لیکل شوي دي، دی په 10,000 روپۍ دا کاغذ رانیولی شي، زیادت کې سود دی. او رد المحتار جلد 4 کتاب البیع مطلب تعریف المال والملک، هغه وایي چې دغه مالیت ته یو شي دا په عرف د انسانانو باندې هغه ثابتېږي. او دغه رنګه الفقه اسلامي وعدلته جلد 4 صفحه 345 الفصل اول، او دغه رنګه دور المنتقي پر اهمیشته مجموع الانهور جلد 2 صفحه 3 کتاب البیوع. نو دلته دغه چک خو نو دغه ساده کاغذ دی، هېڅ قیمت نه لري. دا چې اوس دی د 10,000 روپو نمایندګي کوي، نو قیمت یې پیدا کوي، نو د عرف په بنا باندې دغه چک خرڅولی شي په هغه 10,000 روپۍ باندې. دی نشي کولی چې اوس نو د 10,000 روپو چک یا رسید یا پرچې ده دی په 8,000 روپۍ خرڅ کړي، نو بیا په هغه صورت کې سود جوړېږي، غاړې په بندېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.